بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، زیډ کې بي ټي وي ته یو ور بیا شراغلاست. دوستانو راغلی دلته د یو شوقي ځوان ته چې خلک وایي دا ډیر شوقي دی، ډیر زبر حیوانان ساتلی دي او ډیر ښه چرګان د سره دي. دوستانو راځي چې د سره ملاقات وکړو چې د خپل د شوق په باره کې تاسو ته وایي چې مطلب دا شوق ما د څه ټیم څخه شروع کړی دی، څنګه مې شروع کړی دی. راځي دوستانو مخته چې ورسو د دسه یو پوښتنه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر، څنګه شه په خیر خیرت بیدار طبیعت برابر دی جوړه؟ شکر دی الحمدلله. نوم عیسی جان آغا. عیسی جان آغا، موږ خبر سوي وای تا ډیر ښه چرګان ساتلی دي او ډیر زبر حیوانان درته ولاړ دي، ډیر شوقي سړی یې. او بالکل دا خو موږ شوق دی خامخا موږ د دې درول دي ساتو یې. نو دوستانو موږ به د سره یو ګړی کښېنو چې دی د خپل د شوق په باره کې تاسو ته یو څه ووایي. راځئ چې کښېنو. ښه، نو دا کوم حیوانانو په باره کې به اول درته ووایم. دا کوم زبر حیوانان چې تا ساتلي دي، مطلب دا تا کوچني راغټان کړي دي که یا د هغه په غټوالي د یو ځای سره اغوښتي دي؟ یا دا خو تقریبا د ډېره وخت زموږ سره ولاړ دي، کوچني کوتریان موږ د دې غټان کړي دي. ښه، نو مطلب دا شوق څو کاله کېږي ته دا شوق؟ دا تقریبا زه د کوچنیوالي څخه کوم، د وخته موږ په دې باندې اخته یو. ښه، آیا دا کوم چرګان چې دي دا خلک وایي د ده سره د مزارې ښه چرګان ولاړ دي، ښه چرګې سره ولاړ دي، ښه چیچانو سره ولاړ دي. دا چرګان مطلب د مزارې سره کم راغواړي؟ بس دا نو داسې دی، موږ ته یو انډوال دی خامخا لته دوستان سته انډوالان سته هغې راوړي، نو د دې موږ د دې ساتو، موږ یې شوقیان یو. ښه، دا کوم مطلب حیوانان چې دي دا ته جنګ که یا د هغوی د شوق دپاره تا ته ښه خوند درکوي چې ماسې وساتې بس خپل شوق پر پوره کړه؟ یا دا بس موږ د هغې ولاړې موږ ته ښه خوند راکوي، موږ یې جنګونه، موږ د جنګ شوقیان یې نه یو، موږ ته د هغې ښه خوند راکوي. ښه، مطلب جنګ نه ورکوئ، د جنګ شوقیان یې ناست؟ نه نه جنګوو موږ، بس د هغې څه شوق خوند راکوي. مثال دا باغ چې دی دا مځکه چې کوم ده دوستانو د ده ځای هم در ښکاره کوو. دا کوم باغ چې دی کوم ځای چې دی دا ستاسو خپله زمینداري ده؟ هو دا زموږ زمینداري ده، موږ په دغه اخته یو، دغه زموږ کاروبار دی. ښه، یعنې دا خو نو اوس ژمی دی وچ دی او دا بیا په دوبي کې مطلب دا ځای ښه خوند کوي، ښه سیب ښه میوې به یې؟ هو دلته هر ځای رقم میوه شته، دا خو ډېر ښکلی ځای دی، ښایسته ځای دی، دلته ډېر خلک په پکنیک باندې راځي، په منظره باندې راځي. دا خو نو اوس ژمی دی خامخا درختې وچې دي، خوند نه کوي هغه رقم لکه په څنګه چې سیزن کې کوي. دوستانو تی راځي چې د ده دا کوم حیوانان چې د ساتلي دي د هغه به وګورو او کوم ښه چرګان چې د ده سره ولاړ دي هغه به هم در ښکاره کړو. راځئ نو مخته را سره راسي. نو دوستانو تی راسي چې اوس د کوم حیوانان چې دي دا به وګورو. او یو غټ حیوانان هلته ولاړ دي، دا کوچني دي، دا یې لکړي دي. ښه، دغه دي دا چې دی دا کوټګانې، دا اوس پر کوچني کوتریان دي. دا یو څوک موږ اورېدلي دي بیلوګان هم ورته وایي او کوټګان هم ورته وایي، دا کوم نسل دی؟ دا کوټه دی، دا کوټګانې. مطلب دا په څو ټیم کې غټېږي، په څو ټیم کې دی مطلب ځوانۍ ته رسېږي، په څو ټیم کې دی د جنګ کېږي؟ دا نو موږ خو دا خبر جنګوو نه، بس دا چې تقریبا د کال سي باره دی غټ سي نه دی. ښه، مطلب د کال یې ښه، مطلب دا اوس دا کوم کوتریان چې دی دا بیا مطلب تاسو ته نرو مادي تاسو در معلومیږي په دغه کوچنیوالي؟ نو نر خو معلومیږي، نر ښځه خامخا معلومیږي. نو ښه، دغه کومه سپۍ چې ورسره پرته ده دا د هغو مور ده؟ هو دا د دې مور ده. ښه، دوستانو تی راځئ چې اوس هغه بل هغه غټ حیوان ته ورسو چې
هغه څنګه دی هغه به هم تاسو ته در ښکاره کړو دوستانو زموږ سره ویډیو در اخره پای پورې وګورئ تی راځي دوستانو موږ د شوق شان ګرده تاسو ته در ښکاره کوو د خوري دا دغه ټایوان خو به چاله نور هم لکه زه خامخا دا خو نور سره سته ده خامخا سړی خوري نو او زه د شي څه نه بیریږم د دې شي څه زه ډېر بیریږم نه دا سړی خوري هاي مطلب د کار نه درلري چې د نږدې ورسې بیا نو پرېږدم ښه ته مطلب دې خواته راوغواړه چې ما سې دا دوستان یې وویني چې مطلب تا څنګه حیوان ساتلی دی څنګه شی دی ولې نه بل هغه دی دا خو دلیا بل سپیم دلی ورسره ده نه دی هغې مختري هم دلیا سته نه دی نو بیا خو زه دلې مړوم د هغې ځای دی بلا مطلب دی د څو کاله دی څو ټیمې کېږي چې دا سپی ستا سره ولاړ دی دا تقریبا د 4 کال دی نو دا په دا یخ کې تس مطلب د یخ نه کېږي چې دی په دغه ځای کې دغه کېږي نه نو دا خپله کوډل ده خپل ځای دی خو موږ لاندې نغړکۍ شیان پکښې راور کړي دي هلته پکښې پراته دي نو کوتریان هم پکښې کې دي سپی هم دلې ورسره وي مطلب د 100 کال بس دلې تړلی دی که به دوبي که به ژمي مطلب دی ستا د ځای چوکیداري هم ښه کولی شي بس دی زموږ د ځای چوکیدار دی بس داسې وکړه چې هم چوکیدار دی بلا دلې تړلی یو مطلب دی چوکیدار دی چې د شوق مو نه دی چې یو ځای د ځان سره بیاست نه داسې ګرځو بس داسې سیزن کې لا یو وخت داسې په د باغ کې ګرځو نور داسې لرې نه بیایو دوستانو تی راځي چې اوس د اششه چرګان وګورو چې هغه چیرې دي او څنګه دي دوستان د ځای موږ ته ښکاره کوو چې د ډېر ښه ځای جوړ کړی دی ډېر ښه دا وینې دا دی دوستانو اوس د ځای ته ننوځو راځئ راسئ را سره دا څه خوفناکه ځای دی جوړ کړی دی مشره د اور انګېټۍ ده د بجلۍ ټر دی هر څه سهولت دی بسترې دي د یارانو دپاره هغه غوړي پراته دي برا چای پلمیټ هر څه سهولت مطلب د کوم انډیوالان راسي د هغو هر څه سهولت برابر دی دوستانو ته راسي چې اوس د دا نور چرګان د ښکاره کو نو ته چرګان سره راوباسه چې دا ښکاره یې کو مطلب دغه کم چرګ چې دی دا یوه خو چرګ ورسره ده و نږدې سم نو دا چرګ چې دی دا د څو ټیم دی دا تقریبا اوس د کال دی یو کال یې کېږي ښه یعنې مطلب دی در اوسه چیچی دی دا در اوس پر چیچی دی در اوسه دی مطلب یو شوق موږ ته بیول یو میدان ته یو جنګول یا یو کسه ورکړې یا جنګول مې نه دی موږ نه جنګ وو نو خو ما ته موږ د هغې شوقیان یو موږ نه جنګ وو ښه مطلب چرګان هم نه جنګوي بس د هغې ښه خوند درکوي چې ماسې ورته ګورې بس دلې دی درته ګرځي بس دی دلې راته ګرځي بس موږ ته د هغې ښه خوند راکوي نه دی بس موږ دی دلې ساتلی بس دته زه ګورم ځان راته کوي موږ ته ښه خوند راکوي ښه یعنې مطلب دا کم سرای کم ځای چې تا ورته جوړ کړی دی په دې باغ کې په دې د باغ په مابینځ کې مطلب دا د خپل انډیوالانو خپل د یارانو خپل د شوق ځای دی جوړ کړی دی و دا زموږ د شوق ځای دی بس دلته خلک راځي پکنیک کوي انډیوالان راسي د شپې دلې د 11 یوې بجې پرې ناستي بانډار کوي چکې کوي څوک چیش کوي بس دلې سره ناستي بانډار کوي بس بیا چې ځي خپلو کورو ته یعنې د جمعې په ورځ د کومو ځایو څخه تا ته انډیوالان راځي دا خو ډېر ښه ځای ښایسته ځای تا جوړ کړی دی دا نو د ډېر لرې ځایګان څخه خلک راځي د کوټ څخه راځي د پښینه څخه راځي کوچلا څخه خلک راځي دلې راځي دلته راسي دغې څه ځي څوک ځي هغه ماشاءالله هوټل ورته وایي هلته ځي څوک د خوا سره راسي دلته یې بالا خو دلې دغه سیزن و دا په سیزن کې راځي که یا د انډیوالان یې په ژمي کې هم درته راځي یا په ژمي کې هم راځي د جمعې په ورځ باندې خامخا دلته 10 کسه 8 کسه 15 کسه خامخا راځي دلې بانډار کوو موږ ښه یعنې دلې چکا کرمبوټ ورکې هر څه سهولت ورته برابر کړي د یاران دپاره دغه خبره ول چې دی چکې راخستي چا چکه راخستي څوک ورکې کوي څوک چش کوي څوک ساده بانډار کوي بالا دلې سر نه څوک په چمني کې ناست څوک دلته ناست څوک چا یخ کېږي هغه دلې ناست که د چا یخ نه کېږي هلته چمني کې ناست موږ اورېدلي دي وایي دی د انډیوالانو دپاره په ژمي کې ښه لاندې هم کړي هغه په پښتو کې نه دوستانو افسا لال کې بیا په ژمي کې نو موږ تاسو په پښتو کې لاندې ورته وایو په افغاني ژبه کې نو وایي دی ښه لاندې کړي د انډیوالانو دپاره په ژمي کې خامخا لاندې چې نو
نه نو ژمي خوند نه کوي ژمي څنګه تېروي او نو چې دونه شوقي ځای دي جوړ کړی یو د انډیوالان دپاره انډیوالان درته راشي اخو نو خامخا کبابونه دي شبابونه غواړي کبابونه غواړي شان غواړي نه موږ خو خبره چې لاندې وکړو لاندې خو نو موږ په کباب کې نه استعمالو اخو نو موږ په شوروا کې استعمالو شورما جوړو نه وي شاید مطلب دا د لاندې شوروا بیا تاسو په څنګه موسم کې خورئ په څنګه موسم کې ښه خوند کوي دا نو په موسم کې خوند کوي چې ښه ورځ دروبۍ نه دی یخ یې ټیټ یخ یې باران میده شروع یې بیا وینې خوند کوي ښه دوستانو دا اوس د ده دا ځای دا کمرې چې کومې ده جوړې کړي دي دا به موږ تاسو ته در ښکاره کړو دوستانو ویډیو تر اخره پای پر راسره وګورئ دوستانو امید لرم چې ویډیو مو در پای سره کتلی دوستانو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ کوم نه سبسکرایب کړئ دوستانو د غنټۍ بټن پر آل ودروي دوستانو در بلی ویډیو پرې د خدای پامان زم ولی خان زما سره کیمرمن زین الله